أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزمو شاوشو مسألة شروع هغه خوونه کې رسول الله فرمای چې دین د اسلام د ادرس او شپته خوونه لري چې دې عیسی بچا کې موجوده شي زمونږ الله به جنت لبوسي تقریبا حیا رشته وینا شجاعت او بیان د امانت لحاظ دا تفصیلی بیان شو نن یو بل خو بارکه به دا خبره کیږي چې کله دا خو په انسان کې موجود دی دا به جنت لږه او که موجود نه نو به مسله ورته ګرانېږي د دې په دا مقصد نه چې کله انسان غوسه نشي زغملای ته ورته وي چې لکه ته کافر یې ته جنت نه نشیدلې مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی خو باید مؤمن انسان جنتی انسان هغه دې ته ویل شي چې دا غوسه کنټرول کړي او زغمي کی به زه غوسه او زغمونه دغه برداشت او زورونه دا په یو بل انسان باندې نه کوي قرآن سنت به دې موضوع ډېر اهمیت بیان کړی دی انسان شکل پای کې سوچو کې به معلومات کی تقریبا پنځه آیتونه څنګه الله د غصې د زغملو باره کې ذکر کړی دی او د محمد رسول الله په کې اوشپاړس احادیث دي ولس اثار چډيري فیدیم لري کظم الغیظ د غصې زغملو ویلې سره یو غصه د الله لپاره کول د مستقل عبادت دی رسول الله فرمایي د الله لپاره غصه کېدل او خلکو سره ورانه کول وې دا بهترین عبادت دی او د انسان بل په ورځ قیامت د خپل سوري لانه کېنی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله په انسان کې غصه نه وي دا انسان د مرتبه نه وته د حمارت په مرتبه کې ور داخله کتاب علم کې وایي یو عالم برکه دا راځي هغه درس کولو دی خو نارینه ملګری نه شو اخوا زنانه منځ کې پردا وا ذکر پردي زنانه سره مخه د انسان او درېدل او درس ویل ک قرآن ولې نه اسمنګ الله رسول منه کړی دی خو ډیر انسانانو کې دا مرزونه واقع دي د یوسف پیسو د اصول لپاره پردي زنانه دا ودا ولاړ او تقریر به شروع کړي درس ورته کوي دا ورته جرم نه ښکاری او کله محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې شرط عمل کوي هغه به ټول دنیا نه ښکار کوي چې لکه دا جرم دی او دا جرم دی او دا تاسو تحقیق وکړئ وای ګورئ د دې عالم یو بچی هغه د پردې نه اخو د خپل لاس وړاندې کی یو پردې زنانه سره لاس ولګو د عالم په نظر راغی بل هیڅ غوسه و نه کړ خو دومره ورته ویلې او نه یوالو چې بچیا ګوره به د کار مکوا مناسب خدا و جوړه سخت سزا ورکړې وي چې نور خلکو ته عبرت اخیسته خو د صرف بغیرتی وکړه وې دغه عالم به کټ کې نه شو څنګه الله د کټ نه روغ ورسو د امغه غورځدل نه الله مړ کی د الله به د شي کارونه هم دي او اولیاء الله ورکه د اثر د رسول الله فرمایي چې کله د الله د دین بیزتی کیږي د شي غوسه کیږي لکه پړانګان زمرینا د عمر رضی الله بارکه دا خبره ذکر شوې ده چې هغه ډیر غوسه کېدو صبر سیرت درس کې راځي د حاتب ابن ابي بلتعه بارکه فرمایي دعني پرید مجد څټي ورته و ما رسول الله ورته ویل چې دا خو بدري ملګری د اسمنګ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دي دلیل به دې چې د الله لپاره غوسه کوله د مستقل عبادت دی دلته کظم الغیظ مراد اق انسانان دي چې هغه غوسه شوی د خپل زنانه له بچوله ما تحت ملګرو له دا په دې وخت کې قادر دي چې نافذ کې لیکن کنټرول کړه دا خو چې بچا کې راغی دا به جنت ته ځو کدا بچا کې نه غوړه مسله ګرانه ده کظم الغیظ ویل چې سلام امام ابن ایوب فنو باندې عالم دی غوي چې الامساک علی ما فی النفس ستاپ د نفس کې چې کوم قهر او غصه ده هغه کنټرول کړه او بند دې کړه او هغه ځان سره وزغمله دې ته ویل چې د غصې زغملو په دې باندې د جنت مسله شړې له برابرۍ کی امام قرطبی رحمه الله فرمای ورده فی الجوف د دې غصې زغمل د خپل سینې له واپس کول او پاغه باندې چپ کېدل او چاله نه کار کول سره دې نه چې دا سړی په دې قادر چې ښکاري غل شو بده باندې عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي
وی بل د شي چې غړپ نشته غصه یو اجر ید شي غړپ نشته چې دغه اجر د الله په نسبت ډیر اوچته په نسبت سره اق غړپ لا چې هغه انسان د خپل غصه کنټرول کی ځان سره والی او مقصد هم دې شړي په دې خبره کې صرف د الله رضا ده الله سبحانه باندې قادر هم چې شړي باندې ورمېګ مات کما وای وشم او قتل کوم ای هو ما چې سخت لیکن صدر رضا لپاره ما د خپل غصه وزغمل او دا مې کنټرول کړنو د انسان رسول الله فرمایي ډیر اوچت اجر دې شړي ځان لوګړو الله په دې راځي کېږي معاذ بن انس فرمایي هغه خپل پلان نقل کړي رسول الله فرمایي چې کله یو سړی غصه شو د خپل بچو وغیرہ دوله او دا طاقت هم لرو چې دا غصه راولي په دې باندې ور نافذ کی لیکن در رب العالمین در رضا لپاره د خپل غصه کنټرول کړه او وی ویل چې بس دا به وسغه مو حرکت نه کوم وې دا سړی رب العالمین په ورځ قیامت د ټول مخلوق وړاندې راولي او د حور منځ کې به ودري ورته بوي چې بده کې کومه وحور ځان سره اخلي غوالو جنت ته داخل شي دی غصه کنټرول دو باندې به دا سړی جنت ته داخل شي او موږ الله ورته کیسه هورم ورکی ابو ذر رضی الله عنه فرمای وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ ویلي چې کله پتا شو کې وسړی غصه شو او دا په ولاړه باندې نو کیدنی چې کله دغه غصه لاړه په به ها و الا کني به دې سملی په دې ځمکه باندې ډډه ولګي زمونږ الله به دې انسان دا غصه ختمي ولاړی په دې مقام کې تعالی غصه نه کینو که په دې باندې کنټرول نشو نه ایسه به د ځمکه باندې سمله د انسان د بدن چې په ځمکه باندې کله کې خودلې شي کم ګرمایشي هغه د ځمکه ایسه ورنه اخلي چې وای خو سونه به خپل غصه سړی نه نافذي هغه ځان سره ساتي ابو هريره سے فرمایي چې ورځ سړی رسول الله علیه و آله الله رسوله ماته وصیت وکا نبی کریم علیه السلام ورته الله تغضب غصه کېګما به ورته چې مال وصیت وکړه بده شو عمل باندې جنت له داخل شم غصه کېګما دریم کړه دی ورته به ویل بده شو عمل مال وکړه جنت لور باندې داخل شم غصه کېګما عباس سے فرمایي امام محمد رسول الله په خبره کې سوچ وکړي چې انسان کله غصه شو دغه به ډېر خطرناک کارونه کوي کنزلم تی کیږي او ظلم تی کیږي او د شاله حزم ته نه ساتل کیږي د دې وجه رسول الله فرمایي چې کوم انسان غصه کنټرولي او زغمي دا انسان په دقه عمل باندې څنګه الله جنت لموشي د څنګه رب العالمین څومره مهربان دی څنګه اسباب موږ له برابر کړی دي چې دا اوس په کومه طریقه باندې جنت لور داخل کم او روانه کبا سليمان نقل لې وې دوه کسانو چې هغه رسول الله په وړاندې یو بل سره برک شو غوسه شروع کړه وې د یو انسان د سترګې بالکل چې تک سره شوي او دا رګونه سم او پړشېدل نږدې و چې بل سړي باندې ورودانګي جناب نبی کریم علیه السلام ویله ما ته د شو کلمه معلومه را کچرته دا هغه ویله الله به دا غوسه ختمه کی هغه دا کلمه را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلیل به دې باندې شکل انسان غوسه شي او دغه غوسه د کنټرول لپاره اساسي سبب شری د رسول الله په حدیث کې اعوذ بالله ویل شیطان دې څه وته چې وته د سړی به قلار شي ابو هريره سے فرمای و جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې ليس شدید بالسرعه دا بچرته پهلوان نه چې سړی بل سړی لاندې شو چې ته کې رزمه کې لري ورځي بلکې پهلوان انسان رسول الله فرمایي عقده چې دا کله غصه شو دا غصه باندې قادر جو زینا پس کوم واقع کنټرول کړ د ځان سره وځغمل رسول الله دله پهلوان ویلې دا اوچت انسان دی او زمونږ نبی چې چاله تقدیر ورکړي دا به تقدیر دی د دنیا بس تقدیر نه یو سړی به تعالی غړ غړ القاب درکې چې ته پلانې یو ته پلانې یو ته پلانې اصلي مسله دا ده چې محمد رسول الله تعالی تقدیر درکې ته پهلوان د رسول الله باندې ځمانه یو بل روایت کې راځي ابي برزه فرمایي ویزه ابو بکر رضی الله عنه خو ورالم ویسه په شری باندې غوسش وې ما ورته ویل چې یا ابا بکر ته مال اجازه وکړه چې دا تور راواله مو د سره تی و ما عقل ته غرزوم وې چې دا خبره مې کله وکړه نو ایسه غلې ودرېدو وې مال ویلې چې محمد رسول الله موږ دا خبره اوریدلې دا غنه ورسه موږ حق نه لرو چې بل سړی اوجنو تر دې پورې چې هغه سړی کافر شي معنی مرتد شي او هغه سړی زنا کړي او هغه شادي شودي او دې سړي قتل کړي من قصاصا به دا ور باندې اوجنو دلیل به دې باندې چې ګور ابو بکر فرمایي کله کله انسان چې غوسه شي دې اندازې له ور داخليږي ورزي او نتیجه جوړيږي چې ایسه جانب مقابل ته اوجل شي
قتل دی وکي او دا حق ته بالکل لري نه چې قتل کیږي قتل بدی وخت کیږي چې سړی مرتد شو ته به وجني اسلامي خلافت یو سړی شری شو درې واغ زنا کړی دنه هغه بوجل کیږي یو سړی روشت شو بل سړی وجل نو اسلامي خلافت به دا سړی را ولې دا انتقام به عالی ګور ابو بکر شه بوله چې ګور ډېر احتیاط کوي بری غوسو کې ازنه چې تاسو د شو کیفیت نه صادر شي چې به قتلونه وکړي ناروا عمل ابو وائل فرمای ویمو عمر ابن محمد باندې ورس ور داخل شو وې څه په دې وخت کې وسړیو د غوسه کې چې کله غوسه کې نو فقام فتوزع دجن لاړو او د شو کې بیرته راغی او به او د شو کې به ویل دی چې مال خپل نه کدا خبره کړې دا چې رسول الله فرمایلی دی وې چې کله انسان غوسه شي د غوسه د شیطان نه ده او شیطان د اور نه جوړ شوی دی او د قشن دغه خط بدل چې دغه په دې اوبو باندې کېږي نو تاسو بار بار غوسه او د سونه کوي د قشن غوسونه کوي رب العالمین په دې باندې تاسو غوسه کنټرول یو طریقه رسول الله دا ذکر کړ چې کینا یا بس مکه باندې سملا بل طریقه دا ذکر کړ چې اعوذ بالله بوي او درې منشه طریقه دا ذکر کړ چې او د استعمالول او کته طریقه علماء دام ذکر کړ چې د جره غوسه نه بیسته وځه ځکه ته چې کله جانب مقابل ګوري نو ستاسو د رګونو کې قسم پړسوب راځي په غوردانګي واشتر الله چې کله ایمان راوړو ورس ان شاء الله فتح مکه کې راځي رسول الله ورته ویل چې تاسو ماتره وجلې وای او بیا ټول کې شاور نو اوریدله و ایمان او اسلام مقبول دی خو لیکن زما مخه لازم شي اسنه شي غصه مې راشه او غتر مې راشه انتقام روان نه اما خو شو شر سلام به لاړو شام لا انس بن مالک فرمای وېزه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره په لار باندې روانو مې یو باندې چې راغی د رسول الله په غاړه کې څادر و وی چې هم د سیدا څادر د رسول الله نه ونی ولم چې کښه کې چونګې د اطراف خلکو هغه په ادب او تهذیب باندې پوهیدل نه دومره ابتدایي حالاتو وی حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله په دې غاړه کې او د سټ کې د څادر هغه دغونه جوړ شو دومره کله کې راخ کلو وی دا نبی چې کله مخ ورواړو ویل که څه وایي وی سمان مال کړه سره صدقې مدخې لګي هم لرا کډیر محتاج هم زه وی فدوحک النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ورته یې خندا وکړه او به ملګر لور چې دې شل ګور سمال ورکه ګور امیر المؤمنین امیر الانبیاء په ټول انسانانو کې بهترین انسان او اغله سړی د څه بيدبي کوي چې د صدر ورته راکاږي او به دومره خپکیږي دغه زخمی کیږي چې ایسه د مری په دغمنه جوړیږي واسه قوي مجاهدین سره خوا کې و په کار دا چې امر دې ملګرو لکړو چې اوچته کې د اسمه کې نه اخلاص کوي لیکن رسول الله په دې باندې چې خپګان کار کوي فتوا کوي چې تبسم خندا وکړه او به دې ملګرو له امر کو چې تاسو سره کوم مال هغه دې شل تاسو ور کوي یو غلام د ابو ذر رضی الله عنه راغی چې دا ګړي یو خپې ماته کړي و ته پوښتنه وکړه چې دا چا ماته کړي دا ما وی ولی وی دی وجنه ماته کړي دا چې ایسه تماله غوسه شي او مال گزار او زدن راکې نو ته قرباني ګننګار شي ها وی چې کم سړی ته دل تیار کړي نو زوس هغه غوسه کوم وی ته د الله د رضا لپاره ایسه ما آزاد کړي ځکه دا خبر اغلب دماغ کې ابلیس راچولې و چې دا ګړي بجې د ابو ذر سیب دی ته په دې مقام کې دی وی ګړي بجې د افخا ماته کا هغه بدن ته پوښتنه چې لکه دا چا ماته کړه ته ورته وای ما هغه به ایسه به تا باندې راودانګي شو ولې ماته ولا نو تاب او یو چې کله ته واله وی په دې وخت کې هغه ګننګار شي اگر که دا ادب والدله په کار و وی خاطه ابلیس دله تیار کړي چې اوس ما په ګناه کې واقع کی وی ایسه ما د الله د رضا لپاره ته آزاد کړي تر څو پورې ابلیس پرې باندې خفش وی عادی ابن حاتم په مجلس کې ناس وشاور د کنزل وکړه هغه دومره بهترین انسانو ویلکه څومره کنځلې چې مال وکړي نور دې زړه کې شته نه وې ک نور دې بزړه کې هغه مرته زړه وکړه وجه دار چې زما ځوانان را روان دي بچي مې ورېرونه مې تر ځامن وي کې دې چې دغه پوړنه ته مال کنځلو کې هغه به ایسه برداشت ونی کې اوسانه انتقام والی هر چیز هم سره الله درزه لپاره معاف کوم که زور درکې وای ک نور موقع دومره بهترین انسان زین العابدین شه بدلار باندې روانو وی سړی ویل چې لکه بده کې دا نقصان دی او دا نقصان دی دا څلور نقصان نه ذکر کړل وې دی وخت کې داغه غار چې وغه راکته شو دي شلینه ګر چا پرتا شو ویني و چې ته څنګه امیر لکن زری کوي وې زین العابدین شه ورته ویل خوشی کې اوتر کوه چې خوشی کې ویل که اسما څو نقصان نه دی بیان کړل خلکو له سلورا وې په ما کې شپږ نقصان نه نورم دي کې دغه ضرورت یې به خپل تعالی بیان کوم وې ایسه سره باندې باندې خجل او په دې وخت ګډیرو قیمتي چپن سره وار ویغه په بازار کې خرڅ کړو ملګرو لوي چې بده کې څومره پیسې وشولې هغه راواله ټولې دې شړلې ورکه دا کې څه اخلاق او ایسه غسر نور په اسلام کې را داخل شو
دا سلف صالحین او امت مسلمان قران او سنت زموږ شو ذهن سازي کړی دا چې ګوره تاسو سره کله د شي کارونه خلک یې اکثر عمل منخ کار کوي سخته نرمینه به کار اخلي هغه کار واخلي چې کوم رسول الله خسري هغه تربيت بخپلوي چې کوم رسول الله تاسو سره کړی دی محمد بن کعب فرمایي وې د درې خوونه شکل په انسان کې موجود شو وې د دې انسان د اسلام کامل شو اوچت شو یو پاګه کې دا شکل سړی غصه شو د غصه بالکل د حق نه ونه باسي په باطل کې ور داخل نکي دلیل به دې باندې شکل سړی غصه شو دغه د نشه کارونه کوي چې به ناروا کارونه تی وشي د خور کنزل ورته وشي وکي د مور کنزل ورته وکي یو چې گزار ورکړي دوه درې تی وکي دغه به عزت وکي چې پیژنې نه پیژنې چې گزار غل ورکي یو سړی وهب منبه لوي ویلې چې د پلاني سړی خو تعالی کنزل کړی دي تاسو دې خبر لکه توجه کوئ وهب شه په یو ځای کې ناسو یو سړی ورته راغی دروازه ټک ټک لوي څوک یې پلان راځه چې کینې شو امر وې مړ پلانې سړی چې وېغه تر پرده شي سخت کنځري پلاني مجلس کې وکړي وهب شپه څه ونه کړی چې دا خو بد کار وکاو زموږ درته ما هغه ورته ویل ویشنه لکه شیطان بل داګیو قاصد نو امداتي پیدا کړی چې دا شیطانی دی مال راو رسوله وې دا خبره شکل هغه وکړه هغه په شرمو باندې و شرمې دوی ستي ووت دلیل په دې چې کله به یو سړی استغفار راځي او تعالی به دا خبره کوي چې ګوره دې پلاني خو صاحب بارا کې د شي ویلې ته په زیاده دی باندې چې دوه درې شټونه دغه به شو ول سخت کنځلې وکي ورته وایا زما خیر دلته چې په دغه علاقه کې چې ته ولاړ او نور خلک هم وو شیطان به یو قاصد پیدا نه کوم داتې پیدا کړي چې زما خو راولې غلي او دا شیطانی دی مال وکړه او دا تجربه مې یاد ساته دغه خبره شکل تعالی وکړه دغه شانسه خبره مې ورغله کوي جواب دار چې کېدې شي ما کې دا خبره موجوده او مونږه عاجز یو عمر بن عبد العزيز وی شړل امر وکړه چې پلانې سړی هوا ویغه دا ویل ول کاظمین الغیظ مؤمنان اقل سنن چې هغه غصه زغمي وی غلام له دا خبره وکړه چې لکه دا سړی آزاد کړه الله د رضا لپاره لارو ته خوشی کا قرطبی رحم الله د ميمون بارک دا خبره ذکر کړي دا غيو مل مرغه او وینځلو چې ترکاری را تیار کوي چې کله ترکاری را تیار کړو د بادشاہ خپل راتلا وی خپې په یوشي کې ون خطلا وی ایسره ټول ترکاری بری بادشاہ را واړوله غصه شو مؤمنان اقل سنن چې هغه غصه زغمي یو مې زغمله دا زنانه دومره وکړه او په قران باندې پوي او اسنه شي د ملموج به من انتقام نه ولا عافين عن الناس مؤمنان عقل سنن دي چې عقل کله بخنه کوي وې د الله درسره لپاره مې معاف کړي به ورته ویل چې الله د نیکانو سره مینه کوي اسنه چې کړه دې په دماغو دا نقشه راشي او زمانه انتقام ولې الله د نیکانو سره مینه کوي وې ته رب العالمین درسره لپاره وینځي ما آزاد کړی سب بالکل تزمره دې مخ نزه د سینه شکر الله شو باغی مال کې د ترکاری کې مال کم اوجه یا یو بچی دی کار مشه تعالی غلی یا بل مسله راغلی او په دې وخت کې کو تک راواله او چپړ راواله او څو گزارونه زنانه ولو د بچو لورګي تاسو ترکاری ولې جوړ کړي دا څنګه عائشہ رضی الله عنها فرمای رسول الله بچ کله کول راغی ست ترکاری شته و چې نه به هیڅ به بروجش او چې وبو سرکبونه به چې نعمل ادام په دې ټول ترکارونو کې بهترین ترکاری اندقره چا به جوړ کوم شمه خله پیش کې کتابت به منل نه غو خړلو کتابت به نه منل به دغه بدینه بیان ولا دلیل به دې چې رسول الله به ټول کې څنګه تربيت کړي لري ابلیس علیه السلام چې کله په موږ تاسو باندې حمله کوي د غیر پر اوسو طریقې لري یو امر بالسوء په بد کارونه باندې شیل امر کې دې پردیس نه له وګوره او دا کارو کدا دویم دا منه د الله ذکر نه غافل کول دریم وسوسه سره ور واچوي چې لکه ته د خلکو لپاره خیر خوې کې دوه تعالی کنزل کې او سره بارے کې څه خبرې کې زبري د خپل کار پرې ده نه څلورم د فقره دی ری چې لکه ته ډېر مالدار یو کته په مسکینانو باندې خرچي وکړي نو سبب غریبي بچي بل چې الله نشي وری ورکړي ځان سره ذخیره وساته او پنځم د کافرانو د اصله عظمت صبر لري کې راشي چې ګوره د څه خطرناک فوج دی او د څه زندانونه دی او د څه سزاګانې دی او دا کار دی او دا شپږم الامانی الکاذبه ودا مؤمنان اصله ګری شي جنت ته جهنم دی عذاب قبر دی څوک تیر غلي دي دا دروغ دی او هم دامن الاستهواء طالب دا خبره کې شرکه دنیوي کاروبارونو شروع کړ فريد د قران او سنت کله به یو منصب راوړاندې کې شرکه دي چې ځان کاندید کو دا شي ځان سره والا فريد دا مسله الاحاب المجادله تم طریقه دا چې سب مقابل کې نور مليان ودري د مناظرو شلنجونه بدر کې چې حل من مبارز یبارزنا اي څوک به دي چې موږ مقابله وکړو موږ ورته اسلام مقابله له کافر شکنه وسره وېکا د خلکو د مناظرونه دیله بزان نه تیارې چې بس عقل ته مناظره ده او دلته مناظره ده او دلته دا او دلته دا وجدا چې تا یو کار شروع کړی دی او خلک دا نه برداشت کینو تام ځان سره به ټوک مو کې بندي دا پر خپل بکار دی
نهم تحریم بما احل الله چې کوم شي الله حلال کړی هغه در باندې حرام کی لسم نو امیدي شړې له پیدا کی ایو لسم ټنګ ټکور دا په دماغ کې درواچو د دې وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله دې دوه امامانو مسلک داري چې کله وسړی ټنګ ټکور نه خوند واړي ګوره دا سړی د ایمان نم خلاصي غانه بچانه په وجه کې لګېدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې د لاسونه وسره په خول یو سره د سر د شو خوځول روح خوځول ابن قیم په اغاثه الاحفان کې لګي یو سره د اوګیخ کته پورته کړی اې دې دوه امامانو مسلک دا چې د سړی د اسلام او د ایمان د دایره نه ګوره په بل طرف باندې روان شي هیڅ هم دا خبره ونه کړ چې لکه په دې باندې د مذهب نه وځي کدا عمل چرته وي ګوره د مسلک نه ور باندې وځي د اسلام نه ور باندې وځي بلکې خبره په دې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کما هغه موږ له پکار نه دی او هغه کارونه نه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکه په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې ګب شپ کې وردن نه کېدل او غصه انسان چې کله غصه شي وی ابلیس دا سړی په دې لاس کې واړی واخلي اړې راړې لکه دا بالا کله په یو جانب او کله په بل جانب بدګمانه پر رب العالمین باندې پیدا کې سپینګیره بشي سبا حرام الله سره وړاندې کی کله سبا مرسل ماره بچي به څوک ساتي لکه تر دې وخت پورې بیا ته کارو پورې څنګه الله سره حفاظت کړي لري اندیم کوي غیبت کې بری اخته کې پر دې عیوبو کې راخته کې خپل عمل به تعالی خکی وسوسه بدل واچ اې دې غصیز غمل یوسف دې ځن سره یاد ساتي یو دا چې کم سره غصیز غمی دا دلیل دې خبره ده چې د خپل نفس باندې طاقت او قوت ده دیم دا دلیل دې خبره ده چې د انسان سره بس منګ الله د جنت وعده وکي دریم نو ناشنا فائدہ پکې دا چې نور خلک به دنه د شر په امن کې او د خیر تمه به لري او د جنتی علامه ده څلورم ناشنا فائدہ پکې علماء دا ذکر کړی چې خلک به سره ورورولي کوي چې کله سړی غوسانه کې مړ وي دا سره بچي وخت نه تیرې نو موږ څه دوستانه کوو او پنځم ناشنا چې دا دلیل د صبر دی شپږم دا معنی چې بده کې ډیر لوی ثواب دی چې کله انسان د الله مخله ودرېږي وم جزاء من جنس العمل دا په دې دنیا کې خو په ځان باندې تکلیف راوځي په دې دنیا کې بس موږ الله پتا پر اخیره ولي ځان له کنټرول کوم شي اتم دا معنی رب العالمین مې دې انسان د ورځې قیامت د خیرون نړک د امیدونو نه نشه پیدا کې علماء دا ذکر کړی دا وی دلیل به دې خبره باندې شهیدی انسان په دې کې د ایمان کور جوړ شوی دی او لسم دا چې دا د متقینو علامه ده یو روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې کوم سړی غوسه وزنه او دا قادر په دې خبره باندې چې انتقام والی وې د انسان بل د ټول مخلوق وړاندې راولي د هر منځ کې به ودرې چې کومي وسغړې غزن سره والا بل روایت کې دا راغلی عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې چې کله انسان غوسه وزغمي د الله د رضا لپاره وې د انسان له بس منګ الله ډیر اوچت او ډیر لوی اجر ورکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قوم باندې تیرېدو پهلوانی به یو بل لاغي کوله میدان کې بودره ولکه سمو مقابله به څوک وکي رسول الله داخله څه کې دا پهلوانی لړاوي تیری وي اوچت پهلوان تاسو راو خیم وي او وی عقل سره د چې باغ څوک ظلم وکي او دا د خپل غوسه کنټرول کی پاغي غلبه وکي په خپل شیطان غلبه وکي او داغه په شیطان باندې غلبه وکي ځکه هغه ته جنگ له تیارولې یو ورځ کې راځي رسول الله ورځ ملګرو لویلې چې لکه بتاوس کې یو سړی عاجز دی خبر نشي دار ابي زمزم غو نشي زمزم دا یو سړیو دوی ویلې ابو زمزم لا څوک دی وېدا د شو سړیو چې کله بسار شدا به ویلې اللهم یا الله انی یقینا ما د خپل نفس او د خپل عزت هبه کړې دی کنزل بینه کولې هغه چا بچور د کنزل وکړو ظلم بینه کو هغه چا به ظلم وکړو او نبی ولو هغه انسان چې د بچو دا بچاواله حتی رسول الله فرمایي چې په دې دنیا کې څوک بچا باندې ظلم وکړي پر ورځ قیامت الله ته بدلالي وکله چې مرز وفات کو په منبر باندې کینې شو چې بچا مې تیرې کړې ځمانه انتقام والي او سید رسول الله تعالی رسول الله عزت والي چې نږدې ورته راغی وېزما کمیس نو نبی کریم علیه السلام د خپل کمیس سره اوچت و ایسا په دې تشګي او سید رسول الله د خپل کې مقصد دا و چې د رسول الله اخري ملاقاتونه دی او بیا به سره ملاقات کیږي نه چې غاړه تی ولو دی ارمانو او کوم سره چې غوسه غمي علماء دا خبره ذکر کړې دا وې د شي انسان د الله په ولایت کې ور داخل شي دلیل په دې باندې چې په درې سوچ په تو خوونه کې بهترین خو شي انسان باندې جنت ور داخلي کې هغه غوسه غماله د الله لپاره غوسه کول په خپل ځمانه دا مستقل ثواب لري لیکن په مسلمانانو باندې چې کله انسان له غوسه ورغلا او دا پویدو په دې باندې چې قادرم چې دا کار کما نافذ کما د الله درزه لپاره د وسغمله الله بری په دقه عمل باندې جنت ور داخل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت